پیسې کور ته یوسم یو ډوډۍ یو شی یو پرانې سم خو نشته داسې هېڅوک نشته څه څه وکړمه دا څه حال دی نور مې د چا ژوند زړه تور دی د دې وطن تمام سیناریا مه وایې څوک راته وایي ګوډیه څوک راته وایي معیوبه یې څوک راته وایي شالې په همدې وطن کې مې خپل د وجود شیرین غړي د لاس ور کړي دي که ډوډۍ نسي راسره راکولی کومک نسي راکولی خوناریا مه راپسې پېغورونه مه راکوئ چې ته ګوډې ته معیوبه یې یو عالمونه یا الله پسې دی ډوډۍ راڅه غواړي کالي راڅخه غواړي سهار چې راوتم راته وړه راوه چای راوه بره راوه پلمېټ راوه زه د کمې خوا کړمه خلک به ولې لېړۍ نه چلوي لېړۍ به ولې چلول کېږي تاسې ووایاست په بزګرۍ د راچا ښه پیانم غنم ښه کرلی شم که مې لاس روغواږ بیا چا کولنګ مې هم چلولی شو غوښته مې چې تاسې به رقم صحتمند واوسم دې ټولنې ته خدمت وکړم یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړم خو هغه نه وه شوه د خدای په خاطر زما سره هېڅ کومک مه کوئ زه ستاسو نه هېڅ شی نه غواړم خو ما ته دا پېغور مه راکوئ چې ته ګوډې ته معیوبه یې زه نور د دې ټولنې زه په تنګ راغلی یم ما پرېږده زه خپل مکتب ووایم نو زه چېرې ولاړ شم ما ته وایي مکتب مه وایه کار وکړه دا وکړه هغه وکړه ته دې خوا چې کېږه پیسې راوړه ډوډۍ یې پیدا کړه وږی یو تږی یو ما ته نو څوک کار راکوي مکتب راڅه پاتې شو ته خو زما ارمان و چې زه به هم ستاسو لپاره کا مکتب ووایم دا وطن ته به خدمت وکړم دا وطن موږ ته اړتیا لري څه وکړم پلار مې هم بېکاره دی او مشر ورور مې هم بېکاره دی نو چې هغو ته کار نه پیدا کېږي ما ته به څوک کار راکړي ته زه وایه ما ته څوک کار راکوي هېڅوک ما ته کار نه راکوي هېڅوک ما ته کار نه راکوي دا څنګه ژوند دی دا څنګه ملک دی اریان یم چې څه وکړم نور مې د دې وطن څه زړه تور دی نور مې زړه نه غواړي په دې وطن کې ګرځېدې مکتب وایه پوهنتون وایه ما مکتب ویلی دی ما پوهنتون ویلی دی کمپیوټر او انګلیسي ته دا ټول اسناد راسره راځي مګر یم بېکاره پوره 5 میاشتې کېږي پوره 5 میاشتې کېږي چې دفتر په دفتر ریاست په ریاست شعبه په شعبه ګرځم خو زما دپاره کار نشته اخر ولې سترګې نه لرم خوله نه لرم لاسونه نه لرم او که انسان نه یم په دې وطن کې د تحصیل قدر نشته په دې وطن کې د تعلیم قدر نشته په دې وطن کې د انسان قدر نشته یو چا چې به 12 کاله مکتب ویلی و 4 کاله یې پوهنتون ویلی و په کمپیوټر او انګلیسي کې به بلد و هغه ته به په شخصي دفترو کې کار او هم په دولتي کې خو زما دپاره نه په شخصي دفتر کې کار شته نه په دولتي کې څو ورځې کېږي چې مور مې شارګۍ وي مریضه په کور کې پرته ده زه دونه پیسې نه لرم چې هغې ته دوا رانیسم د هغې علاج وکړم اوس دې واخله دا اسناد زه څه پوه کړم ویې خورم وایې اغوندم دا اسناد ما ته ډوډۍ راکوي ارمان مې خپل تحصیل دی زه هم د دې ملکشکري خوا ته ولاړم ما نور دا تصمیم نیولی دی نور مې دا تصمیم ونیوی چې زه به دا عمل پرېږدم تاسو ته به پیسې راستوم پیسې زه هم خارج ته یا به ستاسو ژوند درسموم تاسو ته به پیسې راستوم یا به خپله جنازه درته راستوم خپله جنازه نه کېږي نو ژوند څوک چې ما سره خارج ته څوک دا عمل پرېږدي څوک دا وطن پرېږدي دلته خو کار نشته ژوند نشته زندګي نشته څوک ما سره دا وطن پرېږدي هېڅوک نه ځي زه در سره ځم زه د خدای لیونی بیا څه په ګډوډو سارې ته ورته وګوره دا ډېر غمو دا د وطن ګرومو چیش درڅه جوړ کړي دي تک تور لکه سکاره ته رنګ ته یې وارې وګورې ګرده مخه لکه د پنجم اچا دا رقم لیدلی ما ګوره ته هم داسې چاغ شلنډ نه یې د پنجم اچې و د ده رنګ ته وګوره چې یو چاغ سړی چې کښېکاږي زما ماډونه به چې ټوله در مات کړي کوم نارې وایي خو یې وار لا بیا د ده رنګ ته وګورئ هنچکه ورشتان یې نه ځي لکه چرچ سایه ته ودرېږي ته وګوره تا خپل رنګ ته کتلې چې وایم چې یو
چاغ سړی چې و بغل ته تېر شي زه هم په بار کې درې څلور ملاغه وویل ته مې څو واره بغل ته تېر شولې خو یو چاغ ته یو چاغ شی دې پر شا وښودلی پرون مازدیګر چې څو ټیپ وویله او بغل ته چې ما تېر شوم ته ګوره دا خبرې پرېږده ولې څه خبره ده داسې اعصاب باندې سوی څه شي دی نور نو څه درته وایم دلته مې ژوند نه کېږي نور نه وایم دلته پاتې سم څه شي کوې نور مې دا تصمیم نیولی دی چې زه به ځم خارج ته یا به خپلې کورنۍ ته پیسې راستوم د دې ژوند به ورسوم یا به د خپله جنازه ورته راستوم جنازه جنازه به شي یا جنازه شه ښه یا دا خدای دې وکړي ته غټ سړی که خدای مه کړه مړ سې جنازه دې راسي دا ستا کورنۍ به چې شي خوري موږ تاسو باید داسې تصمیم ونه نیسو موږ تاسو باید کار وکړو اوس ته دا راته وایي چې ته رښتیا اوس ځې خارج ته کار نه کېږي خو کوم یې نه کېږي وامته ځې اوس خامخا ځم نور ځم ته ګوره هغه دغه خو دې په یاد دی د سلیم جان زموږ سنډیوال سلیم د ګلمان اکا زوی وجې پېژندی که یا مازې و راته لرې هغه خارج ته دلې څنګه شی خو چا سلام نور والی کوي خارج ته ولاړی یا بله ورځ راغلی وي کیسې راته کولې ول په خارج کې ژوند دی په خارج کې پیسې دي په خارج کې موټران دي او بل دا چې په خارج کې وایي ډېر ښه شي انجین هم شته خارج کې خارج کې د نجونې په بلا ومله زه وایم چې زما ژوند سم سي زه نجونې نه غواړم ته نه ځې ستا زړه نه غواړي یا نه ځې ته ولا غواړې یا نه ځې نو چې ځې نو خو ما ته غوږ ونیسه ته که د غربت د هر شي دپاره ځې د غربت ځان د خلاصولو دپاره ځې پیسې ګټې خو زه تا د هغه الله ته ته وایم چې هلته وروره دغه کیسې شته موټران شته ژوند شته هر څه شته بلا به ورشواسه د خیره سره راته وایه و په کومه لار ځې د خیر سره د هوا د لارې ځې پر مځکه باندې ځې په غرو په دشتو کې او که په اوبو کې ځې د خیر سره ته پر وچم د کوبازي راته شروع کړې د هوا ارې خوا یې ما ځې مې بوزه سم ولا ځم نو چې ځې خو ما ته غوږ ونیسه ما ته غوږ شه نو چې زه تا د کیسې وکړم زما یو انډیوال دی په دا لوړ کلي کې اوسېږي خدمتګار دا لوړ نه هغه و خدمتګار صاحب نومېږي د خلکو خدمتونه کوي د خلکو ژوند جوړوي خلک د غربته خلاصوي دا ځینې ناځوانان یې قاچاقبر بولي قاچاقبر نه دی خلک بیا یې خارج ته ژوند جوړوي بلا به ورسو هلته به خو راځه چې ورسو نو واه آفرین څه ځوانان راغلي دي السلام علیکم خدای مو راوله هر کله راسئ تاسو خو ما پېژنئ چې زه څوک یم زه ستاسې خدمتګار یم خدمتګار ستاسې په خدمت کې یم پورته کړئ لاس څوک زما سره ځي خارج ته آفرین شاباس بل شاباس ته خو تم ځې آفرین انګلیسي به دې مې زده یې شاباس آفرین دلته چش کوئ دلته چش شته نه پیسې شته هلته به مو ژوند سم سي بل څوک راسره السلام علیکم خدمتګار صاحب سلامات څنګه شاورین تندی چې دی څنګه ښه ځواني خیر اوسه یاره همدغه موسیقي مې پسې وغوښتلې اوس مې دا د اخر پیدا کړلې ته ښه یې بخیر یې هغه لوړ کلي ته دارلو یو چا سره څه نه وکړل دی وتلی دي تللی دي تا خپل خدمتګار تا خو نیمه انسان دی مخې د حیوان څه لیونۍ راوستلې دي دا څه وایي هغه ما چې تا ته کیسه وکړل چې مال دا ځان چې به ولې خدمتګار صاحب دا هغه سړی دی دا خو نیمه انسان نیمه راسه روغبړو سره وکړه سم زه نو بیریږم ته راسه اسم دم سړی دی بیریږم ته راسه ولا بیریږم نو ته لږ چې نه ځې زما په خیال سمه. چې ځې راسه روغبړو سره ته راسه زه ځینې بیریږم خو بیریږم زه ته نه ځې ځه بله نه ځه دا دې څه شی راوستلی دی دا لیونۍ دی لکه ده
راسه دغه دی دل بیریږه ته راسه دا زما انډیوال دی په چا کار نه لري ښه سندم سړی دی خلک خارج ته بیایي ته زما د زړه دربار یې خو راسه زه در سره یم وایي چې زه نه کې دل بیریږه راسه روغبړو سره وکړه الله سمدم سړی دی خو څنګه ښه نازکه پازه ده استخدا زمانه دا خو ما انسان ما حیوان دی دا لاس دې څه وسه وانه واجب ری ته چې بلا خان ونه غواړې بلا دامو ابا هر بچا دوه شابه شي کیږي بابا جیب خدا نو خو بیا ما تیر ګوره کده یا پاتې کولو بیا څوک نشته چې بوم شي دا سړی مو بیا ولا سينو بالا دا تاسو ته چې دا ابتي داسې خو نه بیا دا سره شور دا ته تو ګره ګامونه زه اسمه دې ګوټه دا ولا زه پورته سه نو چې زه خو کله پاتې شنو بیا څوک نشته چې بوم موزي سر دې خلاصو دغه چانس د لاس مور کو خیر راس خلاص روغبړو سره وکا za نزل استاذي سمدم سړی دی لازم لیونی سوی ته خو بس را چیرته ډېره غوړه معلومه کړه د سارای زوري زده کېدلی نه اوس نه په اوږو مو راخته پر لاسو مو راخته بوټونه یې مرصفه کړه خدمتګار صاحب بس خدای به کوي ته به کوې زه د خیر سره خارج ته ستا پلار چېرې ته ښه ځوان یم اوس ښه دا لیونی نه بیا خدمتګار صاحب دا د خدای سعادت دی د خدای لیونی دی اوس مو راته غاړې سوی دی یو چا مه کوي د یو لار یې د کار عمر جوړ کړه پروا نه کوي ښه کمزې خارج ته پیسې لرې یو خوا کم پیدا کېږي زما سره ته پیسې پیدا کولی شې که نه خو $3,000 خو باید پیدا شي شاید سلام کاکو دی غواړي چې الله کوم یو خوا باندې کار نه کوي دی غوا نه غواړي دی پیسې غواړي وا په خاص ښه خرڅوي نو څنګه یې د غوا قیمتونه اوسي ګشته ښه نو د یوې غوا پیسې خو نه برابرېږي ته وایي چې یو بل ځای مې فکر وکړه هغه د سیدمادي زرنج به مو سره پورته نو دې که زوړ ده بس هماله دې دشته لیدلې دي ګوره چې زرنج علاقه خو هغه د ګلاه کار ټکټر هغه سپی مسله دی ورته تړلی خوا بې لا سپی ورته تړلی وشته بیا چلاله که غږ ډېر کې ګردر په خبرې چلا بې ته راوړلو ډاکټر په چلا بیا یا اورور زرنج سم ښه اسې دي بس کار وشته خیر سره انشاءالله بس خدمتګار صاحب موږ د پیسو غم وخوړه بس یو خبره بله هم شته د څه شي خبره ده راته وایه یو لس زه ضمانت غواړم ضمانت موږ د خدمتګار صاحب ضمانت غواړو وایي موږ ضمانت نه شو کولی زما څه ضمانت غواړي دلته زما یو انډیوال دی دا د ایلي پر چوک باندې مچګرات کوي دا به په ضمانت ده دا کچکبر خو موږ خرڅ کړو موږ ته یې دوکه راکړه وایي زه مو خارج ته بیایم په دا داشت یې پرېښولو هر یعنې چې کومې خوا ته ولاړ شو دا لمر دا دوړې دا باد نه اوبه شته نه یو مسجد شته هر یعنې چې کومې خوا ته ولاړ شو مرو موږ په دغه دشت کې مرو ته ورته وګوره خپل ښایسته ښار مو پرېښوئ خپله کورنۍ مو پرېښول مور پلار دا خو ګرده ته بیا
داسې پام راوړم یو تجارتي اعلان ته. وطن شرکت غواړي چې تاسو ته خپل 3 نوي محصولات معرفي کړي. زما همکار راځي او موږ غواړو چې تاسو ته خپل محصولات معرفي کړو تر څو زموږ د محصولات څخه استفاده وکړي. وطن شرکت نوی محصول چې هغه ته وایي د مهاجرت رسۍ ډېره ښه په لوړ کیفیت جوړه سوې ده. اوس به یې وازمویو چې موږ څه په دې رسۍ څه کولی شو. ورته وګور زما همکارې، ورته وګورئ نارې خو یې اورئ. د دې رسۍ باندې موږ لاسونه پښې ټینګ ورتړلی سو حتی چې د خپله ځان شور ونه خوري. زموږ دوهم محصول دی هغه ته وایي د مهاجرت دستمال. دا دستمال ډېر نرم ډېر پوست په ډېر ښه کیفیت جوړ شوی دی. راسئ له دې څخه استفاده وکړئ. زما ملګری به یې وازمویي. تاسې ورته وګورئ. دا د هغو خلکو دپاره دی چې وایي زه انسان یم د ژوند کولو حق لرم. دا یم افسوس حق خو له هلته پرېږده حتی خپل نفس هم نسي کښلی. زموږ درېیم محصول دی هغه ته وایي د مهاجرت سوټۍ. دا د هغه ځوانانو دپاره دی چې په کارچکي لارې نورو هېوادو ته ځي. خامخا به د پښو درد لري، د ملا درد به لري، یا به کېدای شي څه نور مشکلات ولري. اوس به یې وازمویو. تاسې ورته وګورئ د مهاجرت سوټي ته. زما همکاره تاسو ته عملي کوي. ورته وګورئ دې ته وایي د مهاجرت سوټۍ. واه راسئ زموږ له تولیداتو څخه استفاده وکړئ. دا اوس زموږ تولیدات هیله ده چې پر دې لاره سفر وکړئ. تر دې بله له کومو حالاتو سره مخ کېږو. دا ټوله ستا په لاس مادرت هنوز پشت دروازه مسافر به خانه میایی. آواز است قلب تو مانده در وطن میروی با روان پاره بیا که ترک وطن نیست راه چاره. اگر خراب هم شده این وطن خانه توست. روی شاخه های همین درخت لانه توست. فکر کرده ای که مادرک تو چگونه رخت خوابه و مانده تو را جمع میکند و تکه تکه میشود. از دوریت دلش تکه تکه میشود. هیچ فکر کرده ای اگر کی خاک خیش را در میان شعله ها رها کند. راه خیش را از حراس رهزنان جدا کند. به جای این جهان وطن نمی شود. نه نمیگم آوارم میگم ای وطن دار بیا بسوی یار بیا.